نظم دی مایوسي. په ژوند کې ونه کې ګناه د مایوسي لالیه، دا د کمزورو خلکو کار دی خودکشي لالیه. په دې غلط خیالونو کې ذلیله نشي، په دې وړو قصو چرته ناهیله نشي. په ژوند کې رنګارنګ حالات ځي او راځي لالیه، د غم نه پس راځي په هر چا خوشحالي لالیه. په هر حالات کې د خپل رب لالیه شکر کوه، خو د قیامت سختو حالاتو ته لږ فکر کوه. په ژوند دې لږې شانتیارې لالیه تېرې شولې، نو د خپل رب هغه وعدې دې ولې هېرې شولې. په هر تکلیف کې چې بیخي ونه کې غم انسانه، رب خو بار بار وایي چې زه در سره یم انسانه. د هغې یاد سره راځي زړه ته سکون لالیه، کوه په هر حال کې د خدای د ور لټون لالیه. د هغې یاد سره راځي زړه ته سکون لالیه، کوه په هر حال کې د خدای د ور لټون لالیه. د هر مومن انسان لپاره دومره ډیر شیرین دی، هغه په موږ د اویا میندو نه زیات مین دی. ژوند له سکون په دغه نیمو نیمو شپو کې ګوره، د هر مشکل حل د لالیه په سجدو کې ګوره. که یو بندیږي نو سل لارې کولاویږي یاره، د تلاوت سره په زړه کې غم کمیږي یاره. د زړه د خلاصه چرته ودرېږه په هغه دره کې، د انسانانو په ځای سوال وکړه د خدای په در کې. بیا به دې زړه کې دا ناهیلې وسوسې نه راځي، د خودکشۍ به دې خیال ته ارادې نه راځي. د یا نه ولې خفه کېږم چې الله لرم، د دغه ټولو کائناتو لوی باچا لرم.